دعا. الهی پروردگاره، د دې سپېڅلي قرآن ختم چې پکې شک او شبهه نشته، ستا پاک کلام دی، په خپله درګاه کې قبول او منظور وګرځوه، او ثوابونه یې هم په دې دنیا هم په آخرت کې را په برخه کړه. پروردګاره د دې پاک قرآن فرمایشات زمونږ د ژوند په چارو کې جاری او حاکم کړه. د ژوندانه په تیارو پیچونو کې د لارې چراغ وګرځوه، او زړونه مو قرآني فرمایشاتو ته پرانیزه. الهي زمونږ له ارادي او غیر ارادي ګناهونو څخه راتیر شه. پروردګاره زمونږ عاجزۍ ته وګوره، مونږ زمونږ په تېروتنو او خطاګانو مه نیسه. پروردګاره الهي زمونږ زړونه له کینې، حسادت، بدبینۍ، د دنیا له حرص څخه وژغوره. د زړه پاکي راکړه، او ستا مخلوق ته مو د خدمت په نیت سنبال وګرځوه. د دښمنۍ افکار له موږ څخه لرې کړه یا پروردګاره. الهي موږ ته د هغه څه توان را په برخه کړه چې ستا په لاره کې سرښندنه او هڅه وکړو، او هغه چې زموږ په انساني توان کې دي ستا د فرمان سره سمې ستا په دربار کې سرته ورسو. خدای پاکه ته او یوازې ته د ټولو مخلوقاتو د پیدایښت سرچینه، او ستا پاک حضور ته د ټولو درګرځېدل دي. زمونږ زړونه په خپل وحدانیت ټینګ او مضبوط وګرځوه. د شیطان له شرک او وسواس څخه چې تا په خپله پرې لعنت کړی او شړل شوی دی، ستا د بندګانو دښمن دی، او ستا د مخلصو بندګانو د لارې په سر ناست او په غلطه لارې بیا یې وژغوره، او په خپلو هدایاتو مو روان کړه. الهي پروردګاره ته مولای، ته حقیقي پادشاه، ته مالک او کبریا، او پر ټولو برلاس او د قدرت خاوند دی. پروردګاره پرته ستا له پاکې درګاه څخه بله د دعا او استغفار درګاه نشته. خپل د دعا لاسونه مو ستا په دربار کې جګ کړي دي، موږ له خپل درباره نه امیده کوه مه. الهي ستا عاجز او خطاکار بندګان یو، موږ ته بښنه وکړه او د دوزخ له اور څخه مو وژغوره. پروردګاره الهي ستا رضا زموږ د زړه آرزو ده، او جنت هغه چې ستا رضا په هغه کې وي. الهي له خپل لطف او رحمت څخه مو بې برخې کوه مه. د دې دنیا او آخرت کې ګڼې را نصیب کړه. الهي ته د حاجاتو پوره کوونکی او د مکافاتو او کرامت یوازینۍ سرچینه یې. زموږ محتاجانو شرعي غوښتنې پوره کړه. پروردګاره ناروغانو ته شفا ورکړه، او له ځاني او روحي ناروغۍ څخه یې وژغوره. پروردګاره د مسلمان امت څخه نفاق، شقاق لرې کړه. الهي پروردګاره د منافقانو چل ول او دروغ رسوا او بې اثره وګرځوه. پروردګاره د اسلام او قرآن د سمې لارې دښمنان که هر چیرې او په هر شان دي ناکام او ناامیده کړه. خالق پروردګاره د قرآن عظیم شان د تلاوت او پښتو ترجمې د دې البوم د بشپړولو په خاطر چې زه خپل بنده دې وټاکلم، او بیا دې دا وس او توان راکړ چې بشپړ کړم، او خپل دربار ته دې د خدمت لپاره وټاکلم. مننه لرم، او ستا په دربار کې د سجدې سر ږدم او شکرونه ادا کوم. پروردګاره ستا په لاره کې زما دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه، او په حسناتو کې حساب کړه. پروردګاره د دې کار ثوابونه مې پلار، مور، خپلوانو او ټولو مسلمانو خویندو او ورونو، په خاصه توګه هغو خویندو او ورونو ته چې د قرآن عظیم شان د دې البوم په تکمیل کې را سره مستقیم او غیر مستقیم مرسته کړې ده، د دې دنیا
او آخرت اجرونه نصیب کړه. پروردګاره د دې سپېڅلي قرآن د ختم په برکت مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه وبخه او ټولو هغه خویندو او ورونو ته چې د قرآن ختم یې کړی دی ثوابونه ور په برخه کړه. پروردګاره الهي د دې پاک قرآن فرمایشاتو ته زمونږ په زړونو او دماغ کې ځای ورکړه ترڅو د دې دنیا په څو ورځني ژوندانه او د هغه له شور ماشور څخه مو سلامت د مقصود پړاو ته ورسوي. الهي د ځنکدن او د قبر عذاب پر مونږ آسانه کړه او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مو په ژبې روانه وګرځوه او مسلمان مو له دې دنیا څخه بوځه. الهي پروردګاره ته هغه وکړه چې په پای کې ته له مونږ څخه راضي شې او مونږ سوکاله او بریالي. آمین.